کاناډا د افغان کډوالۍ ځانګړی پروګرام بندوي. د کاناډا حکومت د نویو غوښتونکو لپاره د افغان کډوالۍ ځانګړی پروګرام بندوي. یو کال وروسته له دې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، CBS نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د CBC نیوز موندنې ښیي چې د کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي کوم چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دې هیواد ته راشي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې او د لومړي وزیر جسټن ټروډو له ژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته شو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لیږدول و، خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار وو له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولۍ ته سترګې په لاره دي. له دغه غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس کې د حکومت د نسکورېدو په لومړیو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دی توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغه د طالبانو د واکمنۍ تر سیوري لاندې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وایي. هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکوونکو نوملړ او اسناد یې د کاناډا حکومت ته لیږلي وو. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسنادو غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه. د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,540 افغانانو ته د اوسېدو د ځای زمینه مساعده کړې ده. اوس د CBC نیوز د راپور له مخې فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو له ډلې یوازې نیمایي یې دغه هیواد ته لیږدولې او نیمایي یې لارې ته له رسېدو مخکې د نویو غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.